د عدلیې وزارت د ظاهر شاه د دورې د قانون د بیا نافذولو په اړه وضاحت ورکړی ده. یاد وزارت لخوا په خپاره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې د چین سفیر د عدلیې له سرپرست وزیر څخه د خبرو په جریان کې وپوښتل چې په افغانستان کې کوم اساسي قانون اوس د استفادې وړ ده. خبرپاڼه زیاته کړې چې د چین د سفیر په ځواب کې سرپرست وزیر وویل چې د 1443 کال اساسي قانون تر هغه ځای د استفادې وړ ده چې د شریعت له حکمونو، د اسلامي امارت له پالیسۍ او د ملي منافعو سره په تضاد کې نه وي. عدلیې وزارت وایي چې د پورته قیودو څخه پرته د اساسي قانون په هکله د عدلیې وزارت د سرپرست د بیان په مورد کې هر ډول تبصیرات، تفسیر او تاویل د افغانستان اسلامي امارت د اصول مخالف عمل دی. تیره ورځ د عدلیې وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي د چین له سفیر سره په خبرو کې ویلي وو چې د ظاهر شاهي دورې اساسي قانون به بیرته له ځینو تغییراتو سره نافذوي. د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال په وروستي ځل په 1944 زیږدیز کال کې د لویې جرګې لخوا اساسي قانون تصویب شو. په دغه اساسي قانون کې مشروطه سلطنتي نظام، منتخب پارلمان او آزاده قضا منل شوې وه. همداراز د افغانستان د اتباعو اساسي حقوق هم تضمین شوي ول. خو د چارو څارونکي وایي چې نوی حکومت ممکن هغه اساسي قانون بیرته نافذ کړي چې د تصویب چارې یې په 1998 زیږدیز کال کې د سترې محکمې لخوا پیل شوي وي او په 2005 زیږدیز کال کې چې کله د طالبانو حکومت نسکوره شوی و د رهبري شورا لخوا تایید شوی. د 1998 زیږدیز کال اساسي قانون د مسودې محتوا د ظاهر شاه د دورې د 1443 لمریز کال د اساسي قانون سره په اکثریت مواردو کې یو ډول ده، خو پارلمان پکې د انتخاب پر ځای انتصاب کیږي. د امیرالمؤمنین د ټاکنې پروسه هم پکې څرګنده نه ده. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان اسلامي امارت چارواکي د نوي اساسي قانون په اړه څرګندونې کوي. یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په لومړۍ دوره کې د 1996 نه تر 2001 زیږدیز کال پورې هیڅ ډول اساسي قانون نه درلوده. د 2001 زیږدیز کال څخه وروسته تر 2004 زیږدیز کلونو پورې موقت حکومت د بند هوکړې د لیک پر اساس د ځینو مواردو په تغییر سره د 1945 زیږدیز کال اساسي قانون نافذ کړ. په 2004 زیږدیز کال کې د لویې جرګې نوی اساسي قانون تصویب کړ چې د طالبانو د هم ځل راتګ سره دغه اساسي قانون عملاً ملغا شوی، خو نوی اساسي قانون تر